په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. که ښځې شرم ونه کړي، په کوروالي کې د نارینه‌وو څخه د یو غوښتنه زیاته کوي. کیدای شي تر اوسه مو د ښځو د غوښتنې په هکله بېلابېلې خبرې اورېدلې وي، مګر ځینې خبرې داسې دي چې ښځې په اسانۍ چاته نه کوي تر هغه چې په خپل منځ کې یو بل ته وکړي. ډېرې ښځې شرمېږي حقیقت نه وایي، مګر څېړنې په ډاګه کوي چې په ګډه چاره کې ښځینه ډېر وخت ورو چاره ترسره کول نه غواړي، بلکې دوی د دې طرفدار دي چې اړیکه شدت ولري او د دې په پایله کې دوی په لنډ وخت کې انزال ته ورسېږي. ډېرې امریکایي نجونې په بېلابېلو سروېګانو کې ویلي دي چې دوی پرته له دمې قوي او سخته ګډه چاره ترسره کول غواړي، خو ملګري په دې برخه کې ورسره تر وروستۍ سلګۍ همکاري نه کوي.